درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. د یوې مهمې سکالو یا موضوع پټ راز رسوا شو. ښاغلی بادشاه جان زدران په خپله شننه کې لیکي یادونه باید وکړو هغه دا چې د شر سرچینه شمال ټلواله چې تلې د هر ډول حکومت او ولسمشر د امان الله خان، داود خان، ظاهر شاه، اشرف غني او نورو ټولو ولسمشرانو بډوالي کړي. ان دوی د افغانستان نوم خراسان غواړي، ولسی سندره یا سرود سره بډوالي کوي، د پښتو ژبې سره کینه، بډوالي او تنګلیدي کوي او دوی هر څه ځان ته غواړي، هم حکومت، هم امتیاز، هم د دوی ژبې دري ته لومړیتوب غواړي. دوی ټول ژوند د نورو افغانانو سره په یووالي کې نه دي راغلي او ډیرکای مشران د پاکستان، ایران او نورو هیوادونو څرکبان یا جاسوسان دي. یعنی لنډه دا چې ټول ژوند په لنډغرۍ، لوچکۍ، زورواکۍ یا بدماشۍ، تنګلیدۍ یا تعصب او بډوالۍ کې تیر شو. ان تر نن پورې پښتنو ته څرګند توکم یا قوم انتحاري وینا کوي، نو دا وګړي تر هر چا ډیر افغانستان ته زیانمن دي او اوس هم مشران پاکستان ته تللي، هغه ځان ته امتیاز غواړي، امرالله صالح ځان ته امتیاز غواړي، عبدالله هم ځان ته امتیاز غواړي. شمال ټلوالي ځان د امتیازاتو اخیستلو لپاره په څو ډلو ویشلی او اره کې دوی ټول یو دي. راځم اره خبرو ته. لومړی دا چې دا وګړي یا شمال ټلواله او جمعیت ګوند باید سم وټکول شي چې بیا د بډوالۍ او تنګلیدۍ زور پکې پاتې نشي. دویم دا چې په نوې واکمنۍ کې باید د دوی د وګړو 4 یا 15 سلنه په اندازه برخه او امتیاز ورکړل شي. پښتانه چې د هیواد 80 څخه ډیره سلنه او د هیواد نور 155 توکمونه چې 10 یا 15 سلنه جوړوي رختي یا حقوق تل خوړل شوي دي، باید په دې واکمنۍ کې 80 سلنه ونډه د پښتنو وي. دریم دا چې پښتو ژبه چې د هیواد د ډیرکیو 80 سلنه وګړو ژبه ده او د هیواد رسمي او ولسی ژبه ده، باید په ټولو دولتي څانګو او پوهنتونونو کې لومړیتوب ورکړل شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.